بسم الله الرحمن الرحیم وما اصابکم او هغه مصیبت چې ورسېدو تاسو ته یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوې دوه ډلې د یو بل سره فبإذن الله نو په حکم د الله وليعلم المؤمنین او دې دپاره چې ښکاره کړي الله پاک مؤمنان وليعلم الذين او دې دپاره چې ښکاره کړي الله هغه کسان نافقو چې منافقت یې کړی دی وقیل او حال دا دی چې ویلې شوي لهم دی منافقانو ته تعالوا چراشی قاتلو جنگ وکړی فی سبیل الله پلار د الله کی او ادفعوا یا من کړی دشمن دفاع کوي قالو نو ویل دوی لو نعلمو کچیر په هدلې مونږه قتالا په جنگ باندې لتبعناکم نو خامخا درغلی به مونږ په تاسو پسې هم دا منافقان للکفر کفر ته یوم اذن په دغه ورځ باندې اقرب ډیر نږدې منهم په نسبت د دوی للایمان ایمان ته یقولون وای دوی بیافواهیم په خلوق خپلو باندې ما لیسا هغه څه چې نشته فی قلوبهم په زړونو د دوی کې والله او الله پاک اعلم خپوه دی بما یکتمون په هغه څه باندې چې پټوي دوی الذین دا هغه کسان دي قالو چې وایي لاخوانهم په باره د ورونو خپلو کې وقعدو او ناس دي په خپله د جنگ نه جنگ ته نه ځي نو څه وایي لو اطاعونا کچیرې خبره منلی وی دوی زمونږ ما قتلو نه به وژلی شوي قل ورته ووایه فدرؤ پس لرې کړئ عن انفسکم الموته د ځانونو خپلو نه مرګ ان کنتم صادقین که یی تاسو رښتینی ولا تحسبن الذين او ګمان مکوا هیڅ کله ته په هغه کسانو باندې قتلو چې شهیدان شوي دي فی سبیل الله په لار د الله کې امواتن د مړو ګمان پې مکوا بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي عند ربهم خو په نزد د رب خپل باندې یرزقون روزي ورکولی کېږي دوی ته فریحینا خوشحالی کوي بما آتاهم الله په هغه څه چې ورکړي دي دوی ته الله من فضله د فضل خپلنا ويستبشرون او زیری باخلی دوی بالذین په باره د هغه کسانو کې لم یلحقو چې لا نه دي یوځای شوي بهم د دوی سره من خلفهم وروستو د دوی نه الله خوف علیهم چې نه به ویره علیهم په هغوی باندې ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن شي یستبشرون بنعمت من الله زیری باخلی دوی په نعمت د الله باندې وفضل او په فضل داغه وان الله او په دې خبره چې بشک الله لا یضيع اجر المؤمنین نزای کوي اجر د مؤمنانو الذين داغه کسان دي استجابوا چې وی منلو لله حکم د الله والرسول او د رسول الله حکم یې هم منلو من بعد ما اصابهم پس د دینا چې رسیدلی دوی ته القرح زخم للذین د پاره دغه کسانو احسنو چې نیکی کړی دا منهم د دوی نه واتقوا او تقوا اختیار کړی دا نو څه شی دی اجر دی عظیم ډیر لوی